د محصلینو آینده برباد، محصلینو آینده تباه ده. که چیرته دا محصلین زما دا ویډیو ګوري او نن چې کومه خبره کومه مشوره دوی ته ورکول غواړم که نه، دا دوی زړه ته کته کړه او عمل یې ورباندې وکړه، انشاء الله د دوی آینده به روښانه آینده وي. خو که چیرته یې دا خبره ونه منله او لکه څنګه چې دا اوس روان دي په همدې شکل باندې مخکې لاړل که نه، نو لرې نه ده چې ډېرو زیاتو ستونزو سره به دوی مخامخ شي. دوی به ډېر زیات سخت ژوند ولري، د تل لپاره به نورو خلکو ته محتاج وي. ډېره قیمتي ویډیو ده، در سره لایک کړئ، خپل نظریات هم ما سره په کمنټ کې شریک کړئ. انشاءالله زه تاسو ته نن دغه محسنینو د ګرانو ورونو ته داسې یو مشوره ورکول غواړم چې ټول عمر به د دوی په درد باندې ولګي. والله زه کله ناکله ډېر زیات خفه شم چې دا محسنین وینم که نه په بد حالت باندې وضعیت خراب وي، مسافر وي، په کوټې نیولي دلته اوسېږي، توره تیارۍ پکې، په جب کې څه شی نه وي، خوراک کړی یا نه کړی، 4 کاله 5 کاله دا بیچاره سختی برداشت کا، مشکلات برداشت کا، څه کوي چې زه پوهنتون وایم او بیا په آینده کې به زه فارغه شم او دا به وي دا به په ذهن کې یو فکرونه سره جنګوي او په ذهن کې دنیا جوړوي او سبا بیرته چې راجګېږي ټوله دنیا بیرته ورانوي. د الله بندګانو زه تاسو ته نن ډېرې خبرې کول نه غواړم، فقط یوه خبره درته کول غواړم. ما هم په خپله باندې پوهنتون ویلی ده، کله چې پوهنتون نه فارغه شوم او راغلم عملي ژوند مې ولیده، دنیا مې ولیدله، د ځمکې او د اسمان څومره چې فرق ده، دومره د محصلي د ژوند او د دورې او د عملي ژوند په منځ کې فرق ده. تاسې چې اوس یو مړۍ روزي تا ته در رسېږي یا تا پسې مصرفونه نشته یا تا نه څوک څه شی نه غواړي، د دې معنا دا نه ده چې ټول عمر به همداسې روان وي، ټول عمر به ته بېغمه یې. محصلي په دوره کې لانجې او جنجالونه عموما دومره ډېر نه وي. محصلین دا فکر کوي چې بس آینده کې ټول ژوند ښه همدغه رقم ده، بس مفت خوراک به یو څه راځي او له ما نه به څوک څه نه غواړي، بس ژوند به یې همداسې په بېغمه روان دی، که چې دې وکړه که دې ونه کړه خو بس ژوند او روان ده. حال دا ده چې د ځمکې او د اسمان فرق کوي چې کله ته رافارغه شي او په ژوند کې وګرځېږي، خلک وویني او کارونه وویني او ژوند وویني. ما ته بلان هغه په هره جمعه کې داسې محصلین پیغامونه راپرېږدي چې کار مو نشته، څوک مو نه نیسي، تجربه نه لرو، کلونه کېږي چې موږ بېکاره یو، بالاخره څه وکړو؟ دا ولې له دوی نه نن لاره ورکه ده؟ د ردې په خاطر باندې چې دوی مخکې له مخکې نه پوه شوي نه دي چې موږ باید څه وکړو. دوی دا فکر کړی چې موږ چې محصلین یو بس همدا کفایت کوي. موږ ډېر یو لوی کار روان کړی دی، لویه پروژه مو په ژوند کې روانه کړې ده او دا به موږ تر منزله هم رسوي او په ژوند کې او په هر ډګر کې به موږ کامیاب هم یو. حال دا چې دا بالکل داسې نه ده. ښه دا خبرې اوږدوم نه، راځم یو کار وکړئ ګرانو محصلینو، بس یو کار وکړئ او هغه کار څه شی ده؟ هغه کار دا ده چې مهرباني وکړئ عملي ژوند شروع کړئ. اوس رخصتیانې دي، خلاص له دې نظریاتي، له دې تصوراتو، له دې افکارو خیالاتو نه لږ راوځئ. 3 میاشتې تاسو رخصت لرئ، هسې په تنبلي، په سستي او په خوشباورۍ کې مه تېروئ. دا ستاسو دا 3 میاشتې چې الحمدلله اوس تاسو فرصت لرئ، وخت لرئ، دا یو بهترین وخت ده د څه شي؟ د عملي ژوند پیلولو. عملي ژوند څنګه پیل کړئ؟ عملي ژوند داسې پیل کړئ چې تاسو خو ټول عمر مفت خور عادت شوي او فکر کوئ چې هر څه به مفت راځي. په دغه ژوند عملي ژوند کې مهرباني وکړئ، یو څه په خپله باندې وګټئ، یو څه کار وکړئ، یو څه غریبي وکړئ، داسې خلکو سره پاتې شئ چې هغه عملا هره ورځ یو څه ګټي. لږ به ستاسو دغه شکسته نفسي چې ورته وایي، لږ به عاجزي درکې سبحان کله نه کله په انسان په خپل ځان نه پوهېږي که نه، غرور پکې راغلی وي، د خپل ځان ورته غټ انسان ښکاره کېږي چې زه څنګه اوس ګاډۍ ته ودرېږم، زه څنګه په یو دکان کې کېږم، زه خو محصل یم، زه خو پوهنتون وایم، زه خو غټ سړی یم، زه خو باید آینده کې په چوکۍ باندې کښېنم. زما مشر ورور هغه دا خبره کوي، وایي چا سره چې دا فکر پیدا شو چې یاره زه باید په چوکۍ کښېنم، چرخکي چوکۍ باید
باید پکای ایر کنډیشن راته لګېدلی، باید منظم پاک سوتره دفتر وي، باید چای راته راشي، ډوډۍ. له دې انسان نه وایي بیا څه نه جوړېږي. ډېره قیمتي خبره ده. یو چا په ذهن کې چې دا راغله چې زه باید دغه رقم واوسېږم، زما ژوند دغسې، بس له دې انسان نه لاسونه بیا ومینځي. نو محصلین هم ډېر کله دا سوچونه او فکرونه کوي چې زه خو اوس غټ سړی یم، هلته چې هېڅ به هم نه وي هغه بیچاره. دا په هغه وخت کې هغه ته معلومیږي چې تاسو مایوسه کومه نه، خو په هغه وخت کې به تاسو ته معلومه شي چې تاسو کله را فارغه شئ او بیا ووینئ چې په ټولنه کې اصلا تاسو ته ضرورت نشته ده. کله چاته جیګو ټیټ کېږه، کله چاته زارۍ کوه، کله چاته ځان ټیټ راوله، کله یو ځای کې واسطه کوه، کله یو پسې منډې وه، کله بل پسې. خو تر دې بهتره خبره دا ده چې فعلا لپاره تاسو فارغه شوي نه یئ، هغه توقع د تمه هم د خلکو نشته راڅخه. مهرباني وکړئ لږ عملي ژوند شروع کړئ. منی منیجمنټ، د پیسو اداره، دا یو ډیر مهم او ارزښتناک او زمونږ او ستاسو د ژوند سره مهمترین خبرې دي. ډیر اساسي موضوع ده، خو هېڅوک هم په دې باندې نه پوهېږي چې دا پیسې څنګه راځي، څنګه باید اداره شي، څنګه باید مصرف شي، څنګه باید شروع شي. نه نه، هېڅوک معلومات نه لري. خو بس وظیفه ده، او وظیفه ده همدغه یوه لار ده، راځي او مصرف شو، خبره ختمه. دا یو مهم سکل ده او مهارت ده. لطفاً په دغه 3 میاشتو کې دغه زده کړئ. که تاسو 100 افغانۍ ولې نه وي، 50 افغانۍ ولې نه وي، خو مهرباني وکړئ دا د ورځې وګټئ. دا زما درته د ورورولۍ مشوره ده. یو په تاسو کې عاجزي راسي، که چېرته ته سبا له خیره فارغه شي، غټې غټې خبرې به نه کړي او نه به چاته محتاج یې. نن سبا ژمی ده، په هر ځای کې سوپ ډېر ښه خرڅېږي. یو بهترین کاروبار ده چې ته انشاءالله ښه سوپ پوخ کړې که نه. د ورځې درته په ضمانت سره وایم چې 500 800 تر 1000 افغانیو پورې په اسانۍ سره ګټلی شي. آینده کې چې ته فارغه شي، انشاءالله یو کسب، یو مهارت په دې ځای. د دې ترڅنګ نور، دا مې هسې یو مثال درکړه، سلهاو نور کسبونه دي. یو کسب زده کوي چې د هغه له لارې ته یو څه درآمد په خپله باندې ولري. نو انشاءالله آینده کې به تا نه لاره نه ورکېږي چې زه اوس څه وکړم، زه خو فارغه شم او زما دفتر په کار ده او چوکۍ په کار ده. نه، د دې په قصه کې به نه اوسېږي. ته به په خپله باندې یو مدیر یې، ته به په خپله باندې یو مالي چارو باندې پوه انسان یې. په دې به پوهېږي چې څنګه مال دا مدیریت کېږي، څنګه راځي، څنګه یې زه وساتم، څنګه یې زه حساب کم، څنګه یې زه کېدم، څنګه یې زه مصرف کم، څومره لاړې، څومره راغلې، څومره مصرف شي، څومره ګټه وشوه. دا باید موږ تاسو په خپل ژوند کې زده کړو. که چېرته دا زده نه کړو نو له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو. عملي ژوند، حقیقي ژوند هغه ده چې ته له خلکو سره یو ځای شي او وګوره چې خلک په دې ژوند کې څه کوي او ژوند څنګه په مخ باندې بیایي. هېڅ خبره نه ده که 100 کال ته پیسې یا کاروبار نشي کولی، یو چا سره مفت کار وکړه، هېڅ پیسې ترې مه غواړه. عملا وګوره هلته چې یو تاجر د فرضاً هغه څنګه مال راوړي، څنګه یې خرڅوي، څنګه حسابي کوي، د کوم ځای نه اوګرایي پیدا کوي، له کوم ځای نه قرضې پیدا کوي، د خپل مصارفات څنګه پوره کوي، څومره ګټه کوي. لږ غوندې خیر ده د خلکو سره کته پورته شه. د دې په خاطر باندې چې ستا ژوند په آینده کې انشاءالله جوړ شي. د دې په خاطر باندې چې ته سبا چاته محتاج نه شي. او که دا دې وویلې چې زه جوړ یم وظیفې ته او بس وظیفې ته کښېنم، نور زما څه سره کار نشته، نو ته یقین وکړه چې آینده به دې ډېره ترخایي، له ډېرو زیاتو کړاوونو سره به مخامخ شي. میاشتې میاشتې، کلونه کلونه په تا باندې پوه شي، تیر شي، خو بیا به هم ته ناچاره غریب او بل ته محتاج یې. زما د ورورولۍ دغه مشوره ده درته چې وخت مه ضایع کوئ. دا ډېر قیمتي وخت ده. ځواني لري، انرژي لري، ذهن دې کار کوي، تشویشونه در باندې نشته او تا نه څوک څه غواړي نه. مهمه دا ده. خو عملي ژوند ته چې یو ورې ننوتې، څنګه چې فارغه شوې، بیا له تا نه خلک توقع کوي. بیا هلته واده مسایل راځي، مصارفات راځي، ژوند راځي، مسافریانې راځي. خلک له تا نه ګیله کوي چې ولې وروره بېکاره یې. خلک در پورې خاندي، د خلکو خبرې دي، قصې دي. ډېر زیاتې جنجالونه به ستا په ژوند کې الله دې نه کړي، خو چې ته ورته متوجه نه یې له اوسه نه، دا به راځي. نو مهمه ده چې په دغه 3 میاشتو کې بس چې ته د هر څه محصل یې، بس هغه صحیح ده، هغه په خپل ځای باندې. دې ژمي کې داسې مه کوه چې بیا نور پسې منډې ووهئ.
انا دلته انګلیسي وایم، انا دلته عربي وایم، انا دلته کمپیوټر وایم، انا دلته دا وایم دا وایم دا منډې مه وهه، هوایي شیانو پسې مه ګرځه. عملا شروع وکړه او یو څه وګټه، یو څه کار وکړه، یو څه جوړ کړه په خپله باندې او خرڅ کړه، تر څو انشاءالله ته دغه عملي ژوند ستا پیل شي او د خیره د محصلي په دوران کې به هم ته ادامه ورکولی شي، ځکه محصل خو شپه ورځ مصروفه نه وي که نه، ته کولی شي نیمه ورځ د زده کړو ته، نیمه ورځ د عملي ژوند پر مخ باندې بوځي. په همدې طریقه باندې موږ او تاسو انشاءالله یو باثباته ژوند جوړولی شو، ښه ژوند جوړولی شو، داسې ژوند انشاءالله چې په هغه کې به بل ته احتیاجي نه وي، په هغه کې به مجبوریتونه نه وي، په هغه کې به سرګردانیانې نه وي، په هغه کې به بل چاته احتیاج نه وي. الله دې وکړي چې محصلینو باندې به زما دا خبرې ښې لګېدلې وي او انشاءالله که چېرته دوی عملي کړي، زه یقین لرم چې انشاءالله خوشحاله ژوند به ولري.